د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ او د صحت په کالیو کې ونغښتي وئ. قدرمنو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د دوی په شعر، شاعرۍ، شخصي ژوند او نورو وختیاو خبرې اترې کوو. نو په دغه برخه کې نن زموږ سره خوږ مېلمه او خوږژبی شاعر، مشر شاعر مرجان اظهار صاحب دی. قدرمنو، راځو د اظهار صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو، ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې یو څه پوښتنې هم ترې وکړو. اظهار صاحب، زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه او هرکلی وایم، ستړی مه شئ. مننه، خوشحاله اوسئ. زه هم د شاعرانو درې ټولو ملګرو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې تاسو سره نن په دې پروګرام کې برخه لرم. ډېر زیاته مننه اظهار صاحب، موږ هم خوښ یو چې په پروګرام کې د لرو. نو اظهار صاحب، که د خوښه وي سر قسم د واره د اورېدونکو د ادبي تندې د غوړېدا په خاطر یو غزل درنه اورو. ولې نه سترګو. ارشاد. یو بې مطلې غزل ده. ملامت لکه هنداره چپه خوله هم، ملامت لکه هنداره چپه خوله هم، چې رنګ ووهي نو هر څه وایي. او زړه مې سم د یو سپینګیري په مثال دی، زړه مې سم د یو سپینګیري په مثال دی، چې څنګه ووهي نو هر څه وایي. واه واه، ډېر اړین دی. واه. هر رهبر مو د ولس په ککریو، هر رهبر مو د ولس په ککریو، چې جنگ ووهي نو هر څه وایي. څه زبردست دی. ستا بنګړي ستا د ځوانۍ ترجماني کا، ستا بنګړي ستا د ځوانۍ ترجماني کړه، چې شرنګ ووهي نو هر څه وایي. او ستا اظهار هم ستا د سترګو میکده کې، ستا اظهار هم ستا د سترګو میکده کې، چې بنګ ووهي نو هر څه وایي. واه، ډېر عالی. مننه اظهار صاحب محترم، ډېر زیاته مننه کوم. اظهار صاحب، موږ خو د سیرې او نوم سره اشنا یو، که بیا هم لیدونکو ته ځان ور معرفي کړئ، ډېر زیاته مهرباني به وکړئ. نوم یې مرجان ده، تخلص مې اظهار ده، د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ یم. تر 12مه مې زده کړې کړي دي او د کمپیوټر په برخه کې د سیول انجینرۍ نه فارغ شوی. ماشاءالله. او یو ساده عادي ژوند لرم. بس مننه اظهار صاحب محترم، ډېر زیاته مننه کوم، خوښ شوم. اظهار صاحب، ډېر وخت به هم کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي، نو تقریبا څومره شعرونه به دې لیکلي وي؟ تعداد یې درته معلوم دی او یا نه؟ ما خو 15 کاله پخوا یو شعري ټولګه چاپ شوې ده، د زړه له درده مې سندره وځي. او یوه شعري ټولګه مې اوس چاپ ته تیاره ده، ما د ارمان په للمه ګل کرلی، انشاءالله نږدې وختونو کې به چاپ شي. ډېر ښه. اظهار صاحب محترم، نوي شاعرانو لپاره څه پیغام لري؟ یعنې دوی څنګه کولی شي ښه شاعري وکړي او شعر پر خلکو اغېزه وکړي؟ دا مهمه پوښتنه ده. په شعر کې نوښت ډېر اړین دی. په شعر کې چې نوښت وي، خلک یې ډېر خوښوي. نو شاعرانو ته مې همدا هیله ده، شاعرانو څخه په شعر کې نویوالی راولي، نوښت راولي. ډېر مننه اظهار صاحب محترم. مینوال به دې هم په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه غزل واوري، نو غزل نه به در څخه اوري اظهار صاحب؟ ولې نه سترګو. ارشاد. یو بل غزل ده پاچا صاحب. ژوند د هنر لوبه ده، ارزښت پکې یو بل رنګ. ژوند د هنر لوبه ده، ارزښت پکې یو بل رنګ، خوږ لکه غزل نوښت پکې یو بل رنګ. او ستا په ادا مرمه زه، ستا په خندا یم ژوندی، ستا په ادا مرمه زه، ستا په خندا یم ژوندی، زړه به مې کار پرېږدي خو پایښت پکې یو بل رنګ. او یو زړه دی منم یې خو تقسیم یې کړه په 20 ځایه، یو زړه دی منم یې خو تقسیم یې کړه په 20 ځایه، قدر د رشتو کوه ګرانښت پکې یو بل رنګ. او زوی مې د سر شمله نامه ده د ننګونو، زوی مې د سر شمله نامه ده د ننګونو، لور مې د حیا سمبول درنښت پکې یو بل رنګ. بیا یې ماوره، ډېر زبردست. زوی مې د سر شمله نامه ده د ننګونو، لور مې د حیا سمبول درنښت پکې یو بل رنګ. او ستا اظهار همغه شان لا ځوان ښکاري، یقین وکړه، ستا اظهار همغه شان لا ځوان ښکاري، یقین وکړه، بریتو کې سپین ویښتان زړښت پکې یو بل رنګ. مننه. بل هم در څخه مسلسل څو غزل نه در څخه اوري اظهار صاحب؟ یو پلن نو بخر کې غزل ده پاچا صاحب. راکړه غاړه کماني، راکړه غاړه کماني، ځواني ولاړه کماني، او یو د مینې لیوني موږ دواړه کماني، او اشیانه مې د زړګي، اشیانه مې د زړګي شوې جاړه کماني،
او کخ د مینې پرې کرم کخ د مینې پرې کرم د زړه شاړه کمنې او چې پاخه دي شي غنم چې پاخه دي شي غنم ما در غواړه کمنې چې شي غم په زړه انبار چې شي غم په زړه انبار بیا نو ژاړه کمنې د غربت کرښې په مخ د غربت کرښې په مخ دا ښه ژباړه کمنې او زه دې غواړم په اظهار ما هم غواړه کمنې ډېر عالي ډېر عالي یو بل غزل د پاچا صاحب محبت داسې ګونګی کړم هیڅ ځواب را سره نه و محبت داسې ګونګی کړم هیڅ ځواب را سره نه و ما د مینې اظهار وکړ خو ګلاب را سره نه و او حافظه کې مې پراته دي ستا د حسن بلا توري حافظه کې مې پراته دي ستا د حسن بلا توري خو که په لاس ستا د سپېڅلي مخ کتاب را سره نه و خپل نظر را ځړومه ستا د مخ د وړانګو لمر ته خپل نظر را ځړومه ستا د مخ د وړانګو لمر ته که د زلفې په لاس را کاندي تناب را سره نه و او زمانې بلا پرې کړي ستمونه اوس ستا وار دی زمانې بلا پرې کړي ستمونه اوس ستا وار دی بس دا زړه د مینې وړ دی بل اسباب را سره نه و ما خپل ټول روایت مات کړل ستا نامه مې خولې ته راغله ما خپل ټول روایت مات کړل ستا نامه مې خولې ته راغله بې له تا نه خو اظهاره انتخاب را سره نه و ډېر عالي مننه اظهار صاحب محترم غزلونه مې در څخه واورېدل ډېر عالي و اظهار صاحب په دې وروستیو کې ستا د خوښې غزل او هغه غزل چې ډېر در باندې ګران وي والله غزل خو د کاروان صاحب خبره ده د اولادونو په څیر دي ټول غزلونه ماته ګران دي او ښکلي دي خو بیا به یو غزل تاسو ته وګورم خدای دې وکړي چې خوښ مو شي دا یو بل غزل ده چې د احساس تر حده ورسېدم بس مین شوم چې د احساس تر حده ورسېدم بس مین شوم زه مې په خاوره شوم مین زه په ولس مین شوم او ته د بر کلي د ملک لور شوې د سولې په نوم ته د بر کلي د ملک لور شوې د سولې په نوم زه د غریب سړي یو زوی وم په تش نس مین شوم بیا یې اورېد هر څه ته د بر کلي د ملک لور شوې د سولې په نوم زه د غریب سړي یو زوی وم په تش نس مین شوم هو دا منم چې له ښکلا دې متاثره ومه هو دا منم چې له ښکلا دې متاثره ومه خو په اخلاقو دې جانانه یو په لس مین شوم دا هم بیا اورې هو دا منم چې له ښکلا دې متاثره ومه خو په اخلاقو دې جانانه یو په لس مین شوم اوس خو هغه ساده اظهار نه یم اوس نه غولېږم اوس خو هغه ساده اظهار نه یم اوس نه غولېږم شعر یې ښکلي به راوخندل په کړس مین شوم ډېر عالي مننه اظهار صاحب محترم ډېره زیاته مننه کوم آباد اوسئ دا چې قیمتي وخت مو موږ ته راکړو ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ علم آباد کور ودان د شاعرانو د پاڼې قدرمنو لیدونکو دا و د اظهار صاحب سره مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعر افروزو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او یاد صاحب اجازه اخلو د الله په امان